ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مومن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام نو فرض زده کړه د اسلام نو فرض نور کړه دا تلا بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د رښتینې مومن د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتینې مومن خپرونه پیلوم. عربه شوه ستاسو پیغامونه به واورو چې څوک د کوم ځای نه څه پیغام لري او څه پوښتنه لري. نو خالد جانه لومړنی پیغام نشر کړه. السلام علیکم خوشحالم د علم کوم اړیکه نوریده ښاغلی جمهوري صاحب، زما پوښتنه دا ده چې کوم یو څوک چا شاهد درولي هغه بیا راولاړ خپله شاهدي پرېږدي په دې زه نه یم خبر د دې حکم څه دی؟ ګرانه وروره راته ښکاري چې خوشحال نومېده د هلمند نه. تر حد او تر وسې پورې باید انسان د حق نه تیری ونه کړي او د حق نه منکر نه شي. چا چې په حقه باندې شاهدي ورکړي باید تل لپاره د هغه خپل شاهدي باندې دا پابنده اوسي او په هغه باندې اقرار وکړي. یو خو د زور او د ظلم او د جبر مسئله د هغه نشم ویلی، که نه د شاهدي نه انکار کول چې د خلکو حق په دې کې ضایع شي، نو الله رب العزت همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو لپاره سخت وعید او دردناک عذاب بیان کړی. بل پیغام به واورو. محترم مولوي صاحب، زه عبدالخالق نومېږم، د کندهار څخه مې ژنګ وهلی دی چې کونډه سي او بیا پر هغه باندې مړي کېږي او هغه راځنې په نکاح کولو سره دوم وار هغه د مړي د قریبانو سره بیا پر دې باندې مړي کوي او جنګونه کوي. آیا د دغه خلکو مرګ به څنګه وي که چیرې پشکې مړه سي د دغه ښځې طرف یې نیولی وي او هغه ښځه په راضي باندې په راضي نه وي؟ آیا دغو انسانانو ته به الله جل جلاله جزا ورکوي او د دغو انسانانو؟ مننه عبدالخالق ورور. په تاسف سره باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې ځینې داسې رواجونه دي چې هغه شریعت سره او د الله رب العزت کلام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناو سره اصلا تړاو نه لري. ځینې دودونو او ځینې رواجونو ته د دین رنګ ورکړی شوی دی او د خپل هغه قومیت یا د خپل ژبې ته دومره ارزښت ورکوي چې د الله کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته دومره ارزښت نه ورکوي. کونډې ته الله رب العزت، رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقها او مجتهدینو دا حق ورکړی چې په خپله خوښه باندې غواړي چې بل چا سره نکاح وکړي او که نه غواړي. او جبري نکاح خو اصلا په اسلام کې نشته دی. که هغه زمونږ پیغله خور وي یا کونډې خویندې وي چې هغه دې په نکاح باندې مجبوره شي چې ته به فلاني سړي سره نکاح کوي، ټول فقها زمونږ مفتیان په دې باندې متفق دي چې جبري نکاح نه کیږي، اصلا نه منعقده کیږي. دا خو لا پرېږده چې کونډه په یو نکاح باندې مجبوره شي، هغه په دې باندې راضي نه وي او په دې باندې بیا مړي کیږي. نو د داسې مړو مرګ الله رب العزت ته معلوم دی. هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې فرمایي چې زما په امت به داسې وخت راشي چې قاتل و مقتول به دواړه په جهنم کې وي. یعنی د هغو جنګېدل به د الله رضا لپاره نه وي بلکې د قومیت، غیرت او حسبیت لپاره به وي. دواړه به په جهنم کې. رسول الله نه پوښتنه شوه چې قاتل خو به په جهنم کې، دا مقتول ولې په جهنم کې دی؟ ځکه وایي هم هڅه کوله چې د هغه نه مخکې دا ووژني. نو الله دې ورته هدایت وکړي. داسې کسانو مرګ الله ته معلوم دی او هغه حدیث د رسول الله په دغه خلکو باندې تطبیق کیږي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم، زه محمد اشرف د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د مولوي صاحب څخه دا یوه پوښتنه ده، که چیرې یو سړی د بل چا د حق خوړلي او بیا دی د هغه حق خوري، نو دا څنګه دی چې ګناه لري؟ بلکل ګناه لري. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناو ته متوجه شئ. هغه څه وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تل لپاره دا موږ ته وایي
چې څوک تاسو سره بدي کوي تاسو هغه سره نیکي کوئ، څوک چې په تاسو باندې ظلم کوي تاسو د هغو نه عفو او بخشش کوئ، او څوک چې خپل ولی او قرابت تاسو سره پرېږدي تاسو هغو سره وصلت کوئ، انتقام مه اخلئ. نو چا چې ستا حق خوړلی دی په دنیا کې خو به یې وخوري، په آخرت کې خو به یې نشي خوړلی. هغه د رسول الله حدیث ده چې مفلس به بیا هلته ولاړ وي، او بیا که د دې په مقابل کې ته انتقام واخلې د هغه حق وخوري، نو کیدای شي چې په هغه کې څه زیاتت راشي، بیا به د الله رب العزت په حضور کې ته مسؤول یې. نو غوره خبره دا ده چې خپل حق دې وغواړه، کیدارې نه که د انتقام باندې لاس مه پورته کوه، بلکې بخښنې او نیکي نه کار واخله، او څوک چې تا سره خپل پلي پرېږدي هغه سره قرابت کوه. کیدای شي چې الله رب العزت د ستا په نیکو اخلاقو باندې هغه انسان هم نیکو ته وهڅوي، د ستا حق تا ته وسپاري، او د دې نه نعم البدل ښه مال الله تا ته درکړي. بل پیغام به وورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نجیب الله زنداني د مرجع ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. خدای تعالی دې چې جمهوري صاحب جوړ او تیار اوسي. پښتنه مې په دا رقم د محترمه جمهوري صاحب چې د رسول الله مبارک نوم واخیستی درود شریف یوازې صلی الله علیه وسلم کفایت کوي، که پوره اللهم صل علی او اللهم بارک غواړي. او بل اړخ دا دی چې د پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود پرې لازمي، که په محمد صلی الله علیه وسلم پر نامه باندې یا رسول الله علیه وسلم پر کوم نامه باندې درود شریف پر سړي باندې لازمي. والسلام. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې په هر مجلس کې واخیستلی شي او په انسان واجب ده چې په پیغمبر علیه السلام باندې درود ووایي، او صلی الله علیه وسلم دومره کفایت کوي. دا نور اللهم صل و اللهم بارک دا هغه ځانګړي درودونه دي چې مسلمان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په هر وخت کې لوستلی شي. په هر ځای کې صرف د محمد نوم نه، بلکې هغه نومونه چې ځانګړي دي تر رسول الله پورې چې هغه واخیستلی شي، تاسو چې صلی الله علیه وسلم وایي دا کفایت کوي. ابل پیغام به واورو. محمد اسیف احمد زیم له هلمند ولایت سره مولوي صاحب محترم استاد سره په اړیکه کې یم. محترمه یو دوه پوښتنې را سره دي. لومړی پوښتنه مې دا ده چې شیطان مرګ لري او که نه لري؟ شیطان مرګ لري او که نه لري؟ او بل د دوی نسل سره کم دی؟ د دوی نسل سره کم دی چې یعنې نسل یې سره کم دی؟ او دوهم پوښتنه مې دا ده چې په روزمره ژوند کې موږ د شیطان له وسوسو څخه څنګه خپل ځان وساتو؟ د شیطان له وسوسو څخه په روزمره ژوند کې سره کم ځان وساتو؟ مننه مزی صاحب ستاسو د پوښتنې او ستاسو د پیغام نه. شیطان خپله چې دی جني دی، په جنیاتو کې توالد او تناسل هم شته. لکه څنګه توالد او تناسل چې په انسانانو کې شته دی، دهرنګه توالد او تناسل دا په جنیاتو کې هم شته، په پیریانو کې هم شته. لکه څنګه چې په انسانانو کې مرګ او ژوند کېږي، همدارنګه په پیریانو کې مرګ او ژوند شته دی. او د شیطان د وسوسو نه چې تاسو ځان خلاصوئ، تل لپاره د الله رب العزت د احکامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو تابعداري وکړئ. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا هغه کلمات دي چې په دې باندې انسان واقعا د شیطان د وسوسونه الله ساتي. بل پیغام واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مولوي صاحب، په دې هیله چې تاسو جوړ او روغ یاست. زه یو 3 پوښتنې لرم. اوله پوښتنه دا ده محترم مولوي صاحب چې سروز اورېدل ګناه کبیره ده او که ګناه صغیره ده؟ او دوهمه پوښتنه دا لرم محترم مولوي صاحب چې سړی د په الحمدلله چربه کې د ولد ضالین پر ځای که چیرې سړی ولد ضالین ووایي، دا به څنګه وي؟ صحیح به وي او که به نه وي؟ ډیره مننه ګرانه وروره، راته ښکاري چې زموږ د ورور نوم هم نه واخیستی او نه یې ویلي چې د کوم ځای پیغام پرېښی دی. موسیقي او سروز اورېدل په ځینو ځایونو کې انسان کفر ته رسوي. دا خو راپرېږده چې دا کبیره ده که صغیره ده. په ځینې ځایونو کې انسان کفر ته رسوي. زه به دا درته ووایم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 احادیث ماته یاد دي چې د هغو 10 واړو احادیثو نه حرمت د موسیقي او د سندرو ثابتېږي. همدارنګه 7 آیتونه دي د الله رب العزت د کلام چې هغو نه حرمت د موسیقي او د سندرو ثابتېږي. همدارنګه د 4 واړو امامانو اقوال. او دا به هم درته وایم ګرانه وروره چې د 1 جید علماو فتواګانې ماته یادې دي چې د هغو ټولو نه حرمت د موسیقي او حرمت د سندرو ثابتېږي. نو وخت کم دی، نشم کولی چې دا درته ووایم. دا کبیره او صغیره پرېږده، په ځینې ځایونو کې انسان کفر ته رسوي. نو د آیات د الله د کلام نه، د رسول الله د ویناو نه او زمونږ د جید علماو د فتواو نه دا ثابتېږي چې موسیقي کبیره ګناه ده. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. زه فرخان د خوست ولایت څخه. مولوي صاحب، ما پوښتنه دغه ده چې 2 نفره یا 3 نفره ما خوست ښار کې د کار دی. دوی د 2-3 کاله کېږي چې دوی د سوال پوښتنه کوي چې د جومات په نامه سوال غواړي. دا څنګه ده؟ حرامه ده؟
زه به څه وایم ځینې جماعتونه چې په 10 کلو کې هم نه جوړېږي، الله دې ورته هدایت وکړي. بل پیغام نشر کړه. السلام علیکم، زه حامد اسلامزی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په لاین کې یم. زما مولوي یو سوال دا دی، که چېرې موږ د تهجد لمونځ همیشه وکړو، یعنې ډېر وخت چې مسلسل په توګه سره وکړو، آیا پر موږ فرضي دی که نه فرضي دی؟ که چېرې وکړو فرضي خو به نه، او که نفل موږ دوامدار وکړو، مثال د ماښام د لمانځه وروسته موږ 10 رکعته یا 15 رکعته ووښي 6 رکعته موږ نفل کوو، دا خو موږ نه فرضي دی. بس دغه سوال دی. تشکر، مننه. مننه حامد جانه. هغه تهجد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې فرض ول، په تاسو باندې نه فرضیږي چې تل لپاره به وکړئ. همدارنګه د نفلو په باره کې دا هم درته ووایم، دا یو ثوابي څیزونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناو موږ ته ثابت دي چې الله رب العزت به موږ ته په دې باندې اجر او ثواب راکوي. خو دا مواظبت په دې باندې علت او دلیل د فرضیت او د وجوب نه دی. بل پیغام به واورو. محترم مولوي صاحب، د الکوزا مولوي صاحب نسیم طیب، ما دا سوال ده که چیرې یو زوم ځینه هغه ټکر شوی وي یا موټر ټکر شوی یا زخمي شوی وي، د هغې ځینو ټولو ته شوي او د خسر ځینو د هغه له ځینو سره برابره شي او بیا د خسر په ځینو باندې ده ته ژوند پیدا شي او دی جوړ شي، آیا د ده د خپلې ښځې سره نکاح کوم شی شته که نه شته او که صحت لري؟ دا مننه پوښتنه وم مولوي صاحب. وسلام. راته ښکاري چې دا زموږ ورور عبدالغفور خیرخوا و چې د هلمند نه دا پیغام پرېښی و. دا به درته وایم چې خسر خو پرېږده چې د خپل ښځې وینه مه اخیستلی شي. د تداوي او د درملنې په بڼه د یو انسان وینه بل انسان ته ورکولی شي، حتی د کافر وینه، اما په دې باندې حرمت نه ثابتېږي حتی که خاوند د ښځې وینه واخلي او ښځه که د خاوند وینه واخلي. اما چې هلته په شهودو باندې حرمت ثابتېږي هغه خلاف القیاس خبره ده، دا په هغه باندې موږ نشو قیاس کولی. که د شریعت حکم هلته په شهودو کې نه وای نو په عقل باندې د هغه پیژندل هم ممکن نه ول. او بل دا چې په شودو باندې چې حرمت ثابتېږي هغه شیدې چې ماشوم ته ورکول کېږي د غذا او خوراک په بڼه باندې ورکول کېږي، نه د درملنې په بڼه. نو که ماشومتوب نه د ماشوم ووځي او بیا هغه ته شودې د درملنې په شکل ورکړی شي بیا هم حرمت نه ثابتېږي. نو په دې باندې حرمت نه ثابتېږي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مولوي صاحب په دې هیله چې روغ جوړ به. مولوي صاحب ثنا یم د زابل ولایت څخه، تاسو ته پیغام پرېښی ده. مولوي صاحب زما دوې پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنه مې دا ده، د مور مې قرآن شریف په عربي دا د خولګې په ځوار زویر کې خطا کېږي. مور مې وایي سیلان دي، پښتو ترجمه یې وایم خدای پاک دې جلاله هغونه ثواب ما ته راکوي، کله په عربي چې وایي حیات رهبه لږ ثواب راکوي. دویمه پوښتنه مې دا ده، ما د ریزش ناجوړي وه، په روژه کې به مې په پازه کې ډېر نفس تنګېدی، په پازه کې مې چکک اچوله، روژه به مې نیولې وه. مولوي صاحب ایا زما روژې ته نقصان شوي که نه؟ هیله لرم چې زما د دغو دوو پوښتنو جوابونه راکړې. نو وخت نه نیسم خوشحاله. مننه خورې، زه باید دا درته ووایم چې قرآن عبارت دی د لفظ و معنا نه. قرآن عبارت دی د لفظ و معنا ده. تش ترجمه چې د قرآن ولې الله به ثواب درکوي، خو د قرآن د تلاوت ثواب نشته. صرف ترجمه چې تاسو لولئ پښتو ترجمه الله به ثواب درکوي، په دې کې شک نشته دی، خو د قرآن د تلاوت ثواب نشته. بیا دې هم د ستا مور کوشش کوي تل لپاره چې قرآن صحیح توګه باندې زده کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې قرآن لولي او د قرآن په لوستلو کې ماهر وي الله رب العزت به دا حشر کوي، یعنی دا به یې هغو ملائکو سره چې کرام و برره دي. او هغه څوک چې قرآن لولي او د قرآن په لوستلو کې هغه ته ستونزه او مشکل او تکلیف وي الله به دوه اجره ورکوي، یو اجر د قرآن د لوستلو او بل اجرې د تکلیف. او هغه دواګانې چې په پوزه کې اچي روژې ته د کوم نقصان نه رسي، خو بهتره خبره دا ده چې په روژه کې د دې نه انسان ځان وساتي. یو پیغام به بل واورو بیا به راشو دمید. السلام علیکم، محمد ندیم د اسلامآباد څخه. مولوي صاحب مې پوښتنه دا ده چې کله چې په هدیره کې مړه دفن شي ښخ شي نو د هغې سر ته صورت ویل څنګه دي، جایز دي او که نه؟ بالکل محمد نبی ورور ده، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بعضې احادیثو نه هم ثابت دي. او بل چې تلاوت کول دي په قبر باندې، فتاوی هندیه په 5 جلد کې په 350 صفحه کې لیکي ولو مات رجل واجلس وارثه على قبره من يقرأ الاصح انه لا يکره. او دا قول د امام محمد صاحب هم دی. همدارنګه در المختار په 2 جلد کې په 245 صفحه کې لیکي لا یکره الدفن لیلا ولا اجلاس القارئین عند القبر. هو المختار خو دا په هغه صورت کې چې بغیر د اجورت وي. لنډه دمه واخله خالد جانه بیا به راشو پیغامونو ته. زرمی ورلا بوزتا زرمی ورلا بوزتا تا زما
کړه دې دنې را مولا. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ربه شو بل پیغام به واورو. السلام علیکم اجمولي صاحب، ستړی یم چې څنګه یې جوړې په خیر صحت کې ښه دی که. اجمولي صاحب زما 3 پوښتنې دي، دا دې وکړي زموږ پوښتنو ته جواب راکړې. ګران اجمولي صاحب زما یوه پوښتنه ده. اوله پوښتنه په دې ډول ده، محترم اجمولي صاحب تقریبا 2 کاله کېږي زه دغه مشکل لرم چې کوم وخت چې بیده سمه غرمه مهال بیده سمه چې راکښېنم نو خولې مې وینې کړي وي او هغه وینې راڅخه تېرې شوي وي. البته په روژې کې هم دغه مشکل لرم. محترم مولوي صاحب که دغه په هکله څه معلومات راکړي چې زما روژې څه رقم کېږي، صحیح دي او که نه دي صحیح. او بله پوښتنه مې ګران اجمولي صاحب دا ده، که یو سړی یو څوک په قصد یا په خطا سره یو څوک ووژني، یعنې په دغه سړي باندې څو روژې کېږي او یا بله کومه سره ورته کېږي. او دریمه پوښتنه مې ګران اجمولي صاحب دا ده چې په نن زمانه کې جهاد چې دی په ټولو باندې یعنې فرض دی، که څوک پلار یې د پلار اجازه نه ورکوي خپل وزوی ته چې هغه جهاد وکړي، نو بیا څه کولی شي په دې هکله؟ نو ستا دې د پوښتنې جواب راکړې. مننه وروره، ستاسو نوم خو ما وانه اورېدی چې د کوم ځای نه پیغام پرېښی دی. د وینې د خولې د وینې کېدلو په هکله درته ووایم. رد المختار په دې کې ډېر لوی بحث کړی دی. همدارنګه هغه مسائل چې د روژې په فساد کې دي یا ده او داسه په نواقضو کې هلته بحث کړی چې کله د یو سړي خوله وینې شي، که دا وینې د لاړو نه زیاتې وي یا همرنګه وي، نو دلته د دې انسان اودس مات دی. اودس مات دی. حتی ځینې فقهاو دا لیکلي دي چې هغو ته نارنجي رنګ هم ورکړی شي اودس مات کېږي. اما دا مسله چې ستا خوله وینې کېږي چې هغه ته تېرې کړې چې هغه خوند د وینې ته ووینې، روژه دې ماته ده، د روژې قضایي در باندې لازم ده. نو ته چې ویده کېږې د ورځې بهتره دا ده چې ویده نه شې. ګوره بهتره دا ده چې ته ویده نه شې د ورځې، نو هغه وینه چې د ستا تېرېږي په هغه باندې ستا روژه ماتېږي. او د قتل خطا کفاره هغه کفارې دي چې الله رب العزت په خپل کلام کې بیان کړي دي. بیا دا مسله چې آیا تداخل په کفاراتو کې شته که نشته دی، جمهور په دې باندې متفق دی چې تداخل په کفاراتو کې دی. او بل چې دا یا په ترتیب ده که نه ده، دا مسله به زه درته نه وایم، خو دا به درته وایم چې 2 میاشتې مسلسل روژه نیول دي. او د جهاد په هکله به درته وایم چې حضرت عبدالله ابن مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، هغه فرمایي قلت یا رسول الله ای العمل احب الی الله. ما رسول الله ته وی چې الله ای رسول الله کوم عمل الله ته ډېر غوره دی؟ نو رسول الله ویلي الصلاة علی وقتها، مونځ په خپل وخت باندې. قلت ثم ای، بیا کم یو؟ رسول الله راته ویلي بر الوالدین، مور و پلار سره نیکي او احسان کول. قلت ثم ای، بیا مې ورته ویلي کوم عمل غوره دی؟ نو رسول الله راته ویلي الجهاد فی سبیل الله، جهاد د الله په لاره کې. دا حدیث دی چې مسلم او بخاري دواړو نقل کړی. بل حدیث د حضرت ابي ذر دی، هغه فرمایي قال قلت یا رسول الله ای العمل افضل. ما رسول الله ته ویلي چې کوم عمل غوره دی؟ نو رسول الله ته ویلي الایمان بالله والجهاد فی سبیله، الایمان په الله باندې او جهاد الله په لاره کې. دا هم هغه حدیث دی چې مسلم او بخاري دواړو روایت کړی دی. زه به دا باید ووایم چې فضیلت او غوروالی د دې عملونو، یعنې د جهاد، مور و پلار سره نیکي کول او د مانځه چې په دې احادیثو کې راغلل، فضیلت او غوروالی د دې عملونو د ایمان نه په الله او د الله په رسول باندې د دې نه وروسته په اختلاف د حالاتو او اوقاتو او اشخاصو باندې دا فرق کوي. ډېر وختونه داسې وي چې جهاد دی یو سړي ته په یو ځانګړي وخت کې د مور و پلار د احسان نه غوره وي، او ځینې داسې وختونه دي چې د مور و پلار نیکي او احسان او د هغو اجازه د جهاد نه غوره وي. همدارنګه مونځ. نو که مور و پلار واقعا د اولاد کومک ته او د اولاد معاونت ته ضرورت لري، نو بیا دلته اولاد ته غوره ده د دې نه چې جهاد ته لاړ شي د خپل مور و پلار خدمت وکړي، او باید د دې ویناوو ته د دې اجازې ته ځیر شي او متوجه اوسیږي. اما ځینې ځایونه داسې چې هلته نور کسان شته دی، نو بیا دلته د مور و پلار د خدمت کولو نه احسان نه بیا جهاد بهتره دی. بل پیغام به واورو. السلام علیکم، زه حمیدالله احمد جلاباد خبر تماس کې امام مولوي محترم څخه پوښتنه ده چې ما ته شیطان ډېر وسوځي هم لاره که راته وښیي نو ډېر مهرباني. د وسوسو په هکله مخکې ما درته ویلې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همدارنګه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم تل لپاره واروي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم، عمري د جلاباد نه خبره کوم. مولوي صاحب زه سوال لرم. ما سوال دا دی چې د ګردنامې په باره کې موږ ته معلومات راکړي چې ګردنامه څه ګټه لري او څه تاوان لري. ډېره مننه عمري صاحب. دا باید درته وایم چې دا ګردنامې خلکو جوړې کړي دي، په دې باندې زه هم نه پوهېږم. دې لپاره کومه اصل او ثبوت په شریعت کې نشته دی. نه پوهېږم چې ګردنامه څه ته وایي او د دې نه مطلب څه شی دی. بل پیغام خور که. مولوي صاحب ته زه سلامونه وایم د غرمنۍ خپرونې زما یې پوښتنه ده. دا پوښتنه مې د ستا څخه ډېره مننه چې د حسین سره سلامشه څنګه ده او په زیارتو کې پر ځان باندې د ډبرې مشل
او دا ما ویلي دي چې په زیارتونو کې ناستې پر ځان دې ورور هم راته ښکاري چې موږ ته خپل نوم نه ویلی. په دې مسایلو کې باید تل لپاره احتیاط وشي. ځینې ځایونه خو دي چې هلته لاسونه ورکوي او په ساعتونو ورسره ناست وي، هسې یو ستړي مشي خیر، خو هغوی سره ناسته، هغو سره سفر کول په ځانګړې توګه او د هغې روانېدل دا صحیح نه دي. او په زیارتونو کې دا تیږې چې په ځانونو باندې موږي، دا ټول خرافات، شرکیات او بدبختي ده چې زموږ په ټولنه کې ده. الله رب العزت دې مسلمانانو ته هدایت وکړي چې د الله د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو په مطابق کې خپل ژوند تیر کړي. بل پیغام به واورو. بله السلام علیکم، زه حیات الله جسو یم، د هلمند څخه تاسو پیغام جوړوم. مونږ هم ډېر خوشحاله شوم چې تاسې د خپل خپرونه داسې پیغامي ځای راواړوله. 3-4 میاشتې ډېر کوشش کړی دی، خو بیا مو تاسو هم تلیفون نه رسېږي. پوښتنه مې دا ده ګرانه مولوي صاحب ستا څخه چې سړی دی معنا خپل پلار ته ووایي چې جهاد کوم، او بیا جهاد ته نه پرېږدي، او بیا ته هغه سړی جهاد ته ولاړ شي، نو بیا لري که نه لري چې اصلي دار جهاد ته. او بله پوښتنه مې دا ده چې مولوي صاحب د تایاک کې زکات څنګه دی؟ تایاک خو بلکل حرام دی د اسلام څخه، نو بیا ملایان چې ډېر کوشش کوي د خلک سره داویان کوي او د زکات یې موږ ته راکوي. السلام علیکم. مننه دلسوز صاحب. د اولې پوښتنې ځواب خو د ما مخکې ویلې په دې هیله چې تا اورېدلی. د دویمې پوښتنې په هکله د ده وایم چې د دې په کرلو کې حتی هغه استادان چې ما به هغو سره تخصص کوه، ځینې به دا ویلې چې د دې تریاکو کرل جایز دي، او ځینې حتی په دې باره کې کتابونه هم لیکلي، ځانګړي کتابونه یې لیکلي چې د دې تریاکو کرل حرام دي. نو یو شی چې حرام شي، په حرام شي کې بیا زکات نشته دی، او دا مسله چې اپینو کې آیا زکات شته که نشته دی، ځینې فقها په دې باندې متفق دي چې هغو کې زکات شته دی. بل پیغام به واورو. بله سلام علیکم مولوی صاحب. یک سوال داشتم، مجاهد هستم از ولایت هلمند. یک سوال می است که در سر نماز خواندن تحیات که میخوانن اشهد ان لا اله الا الله که میگن، یعنی یک پنجهشان بالا میکنن، چه حکم داره؟ یکی. و دوم دیگه یعنی هر نماز بعد از نماز حکم انجر نامنناس 7 دفعه میگویی، هم میگه شل بگو یا صبحکی. اگر در هر نماز در 5 وقت بگویی آیا گناه نداره؟ خدا تشکر مجاهد وروره. زه به دا درته ووایم چې اشاره بالسبابه، یعنی په مانځه کې د ګوتې په تشهد کې د ګوتې وچتول، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګڼو احادیثو نه دا ثابت دي. خو اما په کومه طریقه وچت شي، زموږ ځینې فقهاو دا ویلي دي چې دا دې په اثبات کې دې اوچت شي او په نفع کې دې ښکته شي. اگر که علامه الباني رحمه الله لیکلي چې دې لپاره کوم اصل نشته دی چې په اثبات کې دې اوچت شي، په نفع کې دې ښکته شي، خو ځینې فقهاو دا لیکلي چې اشهد الله کې دې پورته کړي، الهه کې دې بېرته ښکته کړي. او هغه اللهم اجرني من النار په هکله چې تا ویلې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی که چا دا وواره په سهار کې ویلې، په دې باندې متیقني، په دې ورځ کې مړ شه الله به د جهنم اور نه ساتي. او که چا په ماښام کې ویلې، په دې باندې متیقن و مړ شه الله به د جهنم د اور نه ساتي. چې ته تل لپاره په هر منځ کې وایي، دا خو ډېره بهتره خبره ده. بل پیغام به واورو. بله سلام علیکم حاجي مولوي صاحب، ستړي مه شئ، ښه خو یې په خیر یې ژوندی اوسئ، خیر دې په نصیب شي. احمد رانوش یم، د هلمند ولایت څخه مې تاسو ته پیغام ایږدم. یو 2 سوالونه لرم، هیله کوم چې زما سوالونو ته جواب ووایاست. او یو سوال مې دغه دی چې دلته د هلمند په ولایت کې موږ نظرونه کول، کله چې نظرونه وکړو نو دا ښځې وایي چې دغه نظر باید د کوره ونه ایستل شي، چې دا بد حکم لري. آیا دا څنګه دی؟ او بل سوال مې دغه دی چې د کالر په اړه، آیا زه خپله خیاط یم، که چېرې زه خلک غواړي زما څخه چې باید زه کالر ورته جوړ کړم، آیا ګناه کې خو زه شریک نه یم؟ ډېره نه خدای په امان. مننه رامش جانه. نظر باید د الله په نامه وشي، د بل څه په نامه نه، د پیر په نامه نه، د پیغمبر په نامه نه، د مولا په نامه نه، د زیارت په نامه نه. هر نظر چې تاسو کوئ هغه به د الله په نامه کوئ. که په اندازه د یو نخود څوک د غیر الله په نامه باندې نظر وکړي، ګویا چې د شرک القی په غاړه کې واچوله. هغه نظر دا غلطه خبره چې دا د کور نه مه وباسئ، دا غلطه خبره ده، د ښځو خبره ده. او دا به د کالر په باره کې درته ووایم، انسان باید تل لپاره کوشش وکړي چې په اسلامي جامه باندې ځان ملبس کړي، او څنګه چې ویناوې د رسول الله او د فقهاو دي همدارنګه لباس او جامه واغوندي. زموږ حیاتان ورونه دي هم تل لپاره همداسې کوشش کوي. زموږ یوې خور هم د پیغام د کندهار نه پریښی و، او دا یې غوښتنه کړې وه چې زما پیغام مه خپروئ. هغه به درته وایم، هغې ویلې چې زه چسب جامې ګنډم خو د چا نه پیسې نه اخلم. آیا په ګناه کې هغو سره شریکه یم که نه؟ بلکل ورسره شریکه یې. چې ته هغو لپاره لنډې او تنګې او چسب جامې ګنډې، هغوی یې اغوندي خرابې جامې، ته په ګناه کې هغو سره شریکه یې. نو ته هم دلسوز صاحب کوشش کوه
رامش جانه کوشش کوه چې صحیح جامه او خلکو ته صحیح توصیه او خلکو ته صحیح وصیت وکړي. دا کالر خو کم دی، خلک سره کم جامې اغوندي. اخرینی پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مشتیق له کندهار مې تاسو پیغام پرې ایښی دی. زما مور چې دا خطبه کې چې هم تختونه اچي او هم دا ډبرې چې د قبرو ډبرې دا پکښې اچي. ما دا پوښتنه چې دا د اسلام شریعت د اسلام په نظر دا جواز لري او که نه؟ مننه شفیع جانه. زه نه پوهېږم چې خلک خورده څه ته وایي او د دې مطلب څه شی دی. بیا د شویستو اچول په خورده کې او د قبرونو تیږې راول په خورده کې اچول دا غلط کار دی. دا د اسلام په مقدس دین کې کوم شرعي رنګ نه لري. نو د دې نه ځان وساتئ، ځان الله ته حواله کړئ. اصلي مشکل کشه الله دی، اصلي حاجت روا الله دی، قاضي الحاجات چې دی الله دی. نه به هغه خورده تا د څه مشکل نه خلاص کړي، نه هغه د قبرونو ډبرې او نه دا څاښتونه. اگر که څاښت د اسلام په مقدس دین کې شته دی، خو په دې شکل باندې استعمالول چې خلک کوي په داسې شکل باندې نه. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شه. چې ای د خدای رسول شول ورانه زمون چارې د خدای په در کې واچوه